د روژې مبارکه میاشت پای ته ورسېده. اختر راغی او د اختر په لومړۍ ورځ موږ د فرانسې په مولوز ښار کې د نړۍ د ګوټ ګوټ د مسلمانانو په منځ کې د اختر لمونځ ادا کړ. نو د اسلام په خپله د ورورګلوۍ او مینې اخوت دین ځکه دی چې د لمانځه پر مهال باندې د هرې سیمې او د هر ملک چې وینو بس دې ځای ته به راځي او په یوه صف کې به خوا په خوا سره درېږو. نو که ترک دی، که عرب دی، که افغان دی، که پاکستانی دی، که ایرانی دی، که د هرې دنیا دی، که د افریقا دی، خو بس چې مسلمان دی نو بس دلته سره راټول شوي دي. مولوز کې دا ځای په ډېره غټه کچه مسلمانانو ته ځانګړی شوی و او یعنې که ووایم چې تر 10,000 پورته خلکو په دې جمع کې ګډون کړی و. تاسې ګورئ ډله ډله خلک را روان دي ځای ته راتله او زرګونه ناست دي، زرګونه بهر وو. نو په خپله دغې چارې هم د لمانځه خوند لا اضافه کړی و او خلک ډېر پر تشویق سره او په ډېرې جذبې سره راغله او د اختر لمونځ یې ادا کړ. نو خواله دا و چې هر ځای کې موظفې کمیټې ولاړې وې د ترتیب او تنظیم لپاره. نو هر چا ته خپل ځای ښودل کېدل د موټرو د پارکینګ لپاره، دغه راز د خلکو د کېناستو لپاره. نو ډېر مؤدب او په ښه شکل باندې خلکو غوږ نیولی و، مسلې وشوې، علما کرامو بحث وکړ او بس څوک چې پوهېده هغوی ترې ګټه واخیسته او موږ غوندې چې لږه ډېره فرانسوي یاده ده نو صحیح نشو پوهېدی. خو بالاخره جمع ودرېده، صفونه تیار شو او ما ویل چې دا د دې یو شارټ هم واخلم تاسو سره یې شریک کوم. نو تاسې ګورئ چې دا حال بیخي زیات ډک شوی دی، ډېر زیات خلک دي او موږ هم دغه صف کې 3-4 ملګري ولاړ یو. نو تاسې ګورئ چې ډېر زیات افغانان هم ډېر زیات راغلي وو. نو بس جمع تیاره وه او جمع ودرېده. نو ما هم بیا خپل موبایل بند کړ او ورغلو د جمع په لور باندې. نو جمع مو وکړه. الله دې په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او خدای دې وکړي چې تاسې هم په خپلو سیمو کې د جمعې البته د اختر لمونځ ادا کړی وي او بیا مو له خپلو کورنیو دوستانو خپلوانو سره مبارکي کړې وي. نو دا اکبر دی. اختر مبارک، روزه طاعت قبول منظور شد. حرکت تاوز دیگه وکه و سلام سلامونه ټول هیوادوالو ته د اختر مبارک. حاضر از ما کار شدید جار شما رو روادر ندارم روزی عبادت طاعت قبول منظور شد. قاضیان نظام که څنګه تاسو ګانې کړه ځان واره واره حاجی صاحب څوک کېری دي ټول نمبر ته مبارک شه روزي من پیش کړی دالي حاجت سید خبر ما دام مبارکي ګرام کوم خاله مبارک شه. ټول ملګرو ته وطندارانو ته سلامونه. امید لرم چې ټول روغ جوړ صحتمند ښه اوسئ. د خوشبخته چې د فضیلتونو یوه ډکه میاشت تېره شوه او د فرانسې په مولوز ښار کې د میشتو افغانانو او ټوله کې میشتو مسلمانانو اختر لمونځ په ډېر ښه شکل سره ترسره کړ. دغه ځای کې ښکاري درته زرګونو مسلمانان دلته راټول شوي وو او دغه همه فریضه یې ترسره کړه. تاسې مبارکه و ستړي مو چې کې ولیدئ چې دلته ډېر افغانان هم راغلي وو او دلدار صاحب زموږ شینواري عزیز
انجینر صاحب معلم صاحب حکمل چې دلته د افغانانو ډېر خدمتګار سړی دی اکبر صافی نو دغسې ډېر زیات دوستان چې چا سره ستړي مشي وشو چا سره ونشو خو بیا هم تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم ویډیو چې څوک کوي نو د ملګري د یاده وځي الله دې صحت نصیب کړي خدای دې کارونه ښه کړه نو ډېره زیاته مننه ونه کوو د ټولو ملګرو دوستانو اختر مو مبارک شه بیا هم د خپلو کورنیو سره خپلو دوستانو سره یو ښکلی اختر ولرئ دغه اختر دې خدای پاک زموږ ستاسې د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ اختر وکړي. امین امین ډېره زیاته مننه